د کلو پراختیا وزارت په ټول افغانستان کې د اقتصادي پیاوړتیا یو داسې پروګرام پیل کړی چې پر مهال به یې نږدې 15 لکه کسانو ته اوږدمهاله کاري فرصتونه برابر سي. دغه وزارت غواړي د زیربنایي کارونو ترڅنګ د دې پروګرام له لارې د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو لاسي صنایعو او تولیداتو ته په پراختیا ورکولو سره خلکو ته کاري زمینه برابره کړي. د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام مشر رحمت الله قریشي وایي په دې پروګرام کې د کلو اوسیدونکو د خپل منابعو او مهارتونو لارې د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار کوي چې ډیره برخه به یې ښځې وي. بیخي ډېر اړین دي. یو د مهمو موضوعات څخه او یو د جدي مشکلات چې افغانستان سره مخ دی هغه بیکاري ده، د ځوانانو بیکاري ده. دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې په تیرو 8 کال کې وښوله چې یوازې په 8 ولایتونو کې 140,000 کسانو د کار زمینه مسایل کې چې هغه مستقیمون او غیر مستقیمون وو. نو د هغه زده کړو پر اساس باندې موږ په دې امید باندې یو چې د خیره د دې پروګرام طریقې څخه به په همدغه 15 ولایتونو کې 80,000 کسان ته دایمي د کار زمینه مسایل دي. د په خبره د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام به د 15 کلونو لپاره عملي کیږي چې د کندهار لاسي غاړو او غالیو ته به پکې زیاته پراختیا ورکول سي. خپل غالي او نور داسې ډیر لاسي صنایع سته چې نړیوال شهرت لري. د افغانستان لپاره یو هویت دی. نو د همدغه د بهبود لپاره همدغه برنامه جوړه شوې ده. د دې پروګرام هغه دریم قدم چې دی مارکیټ پیدا کول دي. یعنی دا یو همجانبه یو ډیر هر اړخیزه طرحه ده چې د کوچني قدمونو سره شروع کیږي بل اخره پر مارکیټ باندې ختمیږي چې موږ کلیوال د مارکیټ سره وصلوو. بل خو یو شمېر کسان د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د کلیوالو خلکو لپاره ګټور بولي چې په خبره یې له دې سره به خلکو ته د بهر پر ځای په افغانستان کې د کار زمینه برابره سي. دوی وایي په یاد پروګرام کې دي مسؤلین د کلو اوسیدونکو ته په مساویانه ډول برخه ورکړي. او در څنګه باید ځوانان ته دغه کوچني فابریکې جوړ شي چې د ځوانانو په کار ولویږي. دا د بیکارۍ ضد مخالفین تومزي یعنی په نشو مخته کیږي په نور شیانو مخته کیږي. نو دا شو در څنګه ځوانان ته باید داسې یو پروګرام جوړ شي. موږ خلک ډېر بیکاره دي وچکلي هم ځپلي دي. دغه زنانه طبقه او دغه ځوانان طبقه چې ده دا به دې ته به کارموندنه پیدا شي. د دې دپاره د کارموندنې په نتیجه کې به که د زنانه وي د هغو دپاره به د دې د لاسي صنایعو د داسې کوچني پروژو دپاره د دې دپاره بازارموندنه وشي. دوی به د خپل عیال او د خپل کور د معیشت دپاره به دوی به ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. د تیرو 19 کلونو پر مهال بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کړي، خو لا هم د کاري فرصتونو په برخه کې اوږدمهال او بنسټیز کار نه دی سوی. بلخوا د کلو پراختیا وزارت وایي د کلیوالي اقتصادي پروګرام له لارې د تیرو 8 کلونو په موده کې په 15 ولایتونو کې 140,000 کسانو ته اوږدمهاله کاري فرصتونه برابر کړي دي.